अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره چې کوم د میکرو گروپ راغلی دی دا په ډیټیل سره ډیسکس کو سمبل دلته ګورو د میکروز باندې موږ کلیک کو نو ډومبه موږ سره راغلی دی ویو میکروز دی د قشان دی بیا راغلی دی ریکارډ میکروز دی او بیا موږ سره دلته سره راغلی دی سټاپ او سٹارټ ول چې کوم کمانډ هغه راغلی دی اوس کدل د موږ وګورو ویو میکرو شارټ کټ کې موږ سره راغلی دا الټ پلس F8 دا میکروز چې ما سره کم دی دا موږ سره نارمل یوز کیږي د ټیکس ریکارډینګ لپاره چې موږ کله دا اون کو نو دلته نه موږ چې کم ټیکس لیکو هغه ریکارډینګ موږ سره دا سٹارټ شي سمپل را به شو کلیک په کوڅه باندې ریکارډ میکروز باندې صحیح شو دلته بوز د میکرو لسه ورکو نیم به ول ورکو فور ایگزامپل زرا علما او دلته ول ما نیم ورکو ا سمې ورکو ولا ایم ولا ورکو دلته عالم اوکے باندې مې کلیک کو دلته براشو یس باندې به کلیک کو اوس ا نیم باندې موږ سره سو شو ریکارډینګ را سره سٹارټ شو صحیح شو که فور ایگزامپل زما چې زه یو سټرکچر علم چې موږ سره دی بالکل دلته نیم راشي داسې صحیح ده دلته عالم الګ زم چې ما سره سره راشي دلته کلاس سره پکې راشي جست کلاس مې واغشتو کلیر دی او د قشان د زم چې ما سره راشي کانټیکټ تر سره راشي نو کرا شو دلته کانټیکټ والے نو دا چې کانټیکټ والے مو سره ایریا رااله صحیح شو اوس دینه هټ کې کزه انټر کم دلته او یو ټیبل ډیزاین کم کې انسرت ترا شو ټیبل باندې کلیک کو او سمپل رااله مې داس یو ټیبل مې واغشتو صحیح ده کنه الګا دا به موږ سره رالو دا به موږ سره دلته نه نیم رالو د قشانتی کزرا شم دلته کلیک کم دا به موږ سره ایډرس رالو اور لایک دلته رالم دلته مې سو واغشتو CNIC مې واغشتا او دلته مې سو واغشتل مارکس مې واغشتل داسې صحیح ده نو سټرکچر مونږ جوړ کو اوس دا سټرکچر مونږ سره ریکارډ شو صحیح ده کنه نو که زه دلته راشم انسرت باندې کلیک کما که نور څه ټیبل کې موږ څه چینج کړو نو ټیبل کې به کلیک کو دلته نو لسه ډیزاین ورکوي نو دا ډیزاین به موږ سره په ټیبل لګي صحیح ده کنه نو دا اوس موږ سره سکیږي ریکارډ کیږي را سره نو که زه بیا دی ویو ترا شم او دلته د میکروز باندې کلیک کو سم باندې سټاپ ریکارډینګ که دا زه سټاپ کوم نو سمپل ډیفیوز ریکارډینګ باندې به کلیک کو او کنه دلته راشم کلیک کوم سم باندې سټاپ ریکارډینګ باندې نو سمپل سټاپ ریکارډینګ باندې به کلیک کو نو زموږ دا ریکارډینګ دی وخت کې څه شو سټاپ شو را سره اوس دا سيزونه موږ سره ریکارډ شو که زه دلته نه دا ډیلیټ کوم او راشم د میکروز کې کلیک کو سم باندې ویو میکروز باندې نو اوس دلته موږ ا نیم باندې څه کړو میکرو سٹارټ کړو نو سمبل را بش کلیک وکړو ا باندې او کلیک وکړو څه باندې رن باندې چې رن باندې ځکه کلیک کمه اومغه ټیبل اومغه ټیکس موږ ته شو را سره که زه بل ځای کې دا څه کوم دا شو کوم نو سمبل را بش کلیک وکړو میکروز کې به کلیک کو څه باندې ویو میکروز کې دلته موږ دا ا دا سلیکشن والو را شو کلیک وکړو څه باندې رن باندې نو دلته موږ سره نیکسټ ټایم هم شو که سمبل راشو دلته میکروز کې کلیک کو او کلیک کو ویو میکروز باندې او دلته سو کو د ا سلیکشن والو رن باندې کلیک کو نو ون ټایم را سره بیا رالو صحیح ده کنه نو دا موږ سره میکروز چې موږ ا نیم باندې څه کو سیو هم کو او اوس دا نه پسې کم ځای کې اډ کول غواړو ایزیلی که زه یو نیو فایل والم کنټرول ان کوم او بیا راشم دلته دی ویو کې کلیک کم میکروز باندې کلیک کو راش کلیک کو ویو میکروز کې اومدا ایز څه کم دلته نه رن کمین او مقدا دلته موږ سره اډ کیږي صحیح ده کنه نو ملټیپل ټایمز څه کول شم چې دا کم ډیزاین مونږ سیو کو نو هغه مونږ ملټیپل ټایمز څه کول شو رن کول شو دلته ځان سره شو کول شو اوس که راشم دی ویو میکروز باندې کلیک کوم ویو میکروز کې دلته کلیک کو واځه مچ دې څه ګورم د دې شارټ کټ کیز د ام اس شارټ ګورم لا د دې ټول کمانډز څه سونه راغلي دي هغه شو کوم نو دلته موږ سره ټیکنیک د سمبل را بش کلیک وکړو ورډ کمانډز باندې او دلته به سرچ کو لیست سب سرچ کو لیست زرا علم سمبل دلته نه مې لیست سرچ کو لیست کمانډ باندې به کلیک کو دا را به شو رن باندې به کلیک کو او دلته موږ سره راغلي کرنٹ کیبورډ سیټینګ شو کول غواړي لا آل ورډ کمانډ شو کول غواړي زور دیم چې لګه کرنٹ کیبورډ سیټینګز راته هن راشه اوکے باندې کلیک کا جسونه د کیبورډ سیټینګز شارټ کټ کیز جسونه لګي هغه موږ سره دلته سکیږي شو کیږي برا سره صحیح ده کنه نو دا موږ سره بیلټن پدې کې راغلي وي ها که زه کنټرول ان کوم نیو فایل والم واپس ویو ترا شو ویو کې کلیک کو میکروز باندې او دلته راش کلیک کو ویو میکروز کې صحیح شو او دلته رالم عمده شان ورډ کمانډ مې واغشتل او دلته مې سرچ کو لیست مې سرچ کو داسې صحیح ده لیست کمانډ مې سرچ کو دلته رالم رن باندې مې کلیک کو زه چې آل ورډ کمانډز راته هن راشه سمبل کلیک اوکے باندې نو موږ سره چې سونه ورډ کمانډز دي کنه هغه براته دلته شو کی بای نیم موږ سره دلته سره للې هغه ورډ کمانډز او چې کوم شارټ کټ کیز دي هغه ټول موږ سره دلته شو نو دا موږ سره سورا سره په ویو ټیب کې لاست کمانډ موږ سره راغلي دي میکروز راغلي ٹھیک تا بیا نیکس موږ ګور دلته موږ سره راغلي دي شیر پوینټس دا شیر پوینټ به ان شاء الله بیا موږ د فایل ټیب کې څه کو ډیسکس کوو
ټیک تا نو دا موږ سره کوم کمانډ دی میکروز کمانډ را سره ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ چې کوم دا نیکسټ فایل ټیب راغلی دی دا به ډسکس کوو. والسلام.